د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. خپلواک افغانستان کې د ډرون بریدونو دوام. د کابل د 10م ریاست رئیس په ډرون برید کې وژل شوی. بیګا شپه ناوخته د کابل کارتي چهار شاوخوا سیمه کې د پرله پسې راکټونو لګېدو او ځوابي ډزو راپورونه ورکړل شول چې تازه راپورونه وایي د دغو ډرون یا بې پیلوټه الوتکې برید کې د کابل د 10م ریاست یا رجال برجسته رئیس حاجي احمد په داسې حال کې چې د خپل کور پر لور روان و سره له 5 ساعتونکو وژل شوی دی. په دې برید کې د نوموړي 2 تعقیبي موټر هم له منځه وړل شوي دي، خو تر اوسه د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا پیښه تایید یا رد کړې نه ده. جوزجان کې د کورونو سوځېدو معما افشا شوه. تازه د جوزجان اوسېدونکو ویلي د کورونو تر سوځېدو وروسته د دوی د څار په نتیجه کې معلومه شوه چې د شپې ناوخته یوه ډله مخپټي وسلوال راځي، کورونو ته اور اچوي او له سیمې تښتي. خلک وایي د پیریانو کیسه د خلکو تیر ایستلو لپاره وه. هیله ده ځایي مسؤلین دې د دې کار مخنیوي لپاره عاجل اقدام وکړي. وړاندې ویل کېدل پیریانو په ګڼو ولایتونو کې کورونو ته اور اچولی دی، خو هماغه وخت هم اوازې وې چې په دې ډول د مرموزو وسلوالو د کورنیو ځای پر ځای کېدو ته زمینه برابرېږي. حکمتیار وایي امریکایي الوتکې د پاکستان یا تاجکستان له لارې افغانستان ته راځي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانانو ته باید روښانه شي چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د کوم هیواد له لارې افغانستان ته راځي. نوموړی وایي چې ښایي دا الوتکې په قطر کې له امریکایي اډې الوځي او د پاکستان له لارې افغانستان ته راځي، خو په ورته مهال یې څرګنده کړه چې تاجکستان د فرخار ایربیس په نوم یو پخوانی اډه امریکا ته ورکړې چې د امو سیند په 3 کیلومترۍ کې د تاجکستان په خاوره کې موقعیت لري، او په خبره یې ښایي امریکایي ډرون له هماغه ځایه افغانستان ته راځي. نوموړي وویل چې که امریکا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړي، نو ولې د دوحې مذاکرات یوازې د 2 اړخونو ترمنځ ترسره شول. هغه وویل چې یاد مذاکرات ټول شموله نه وو، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ وو. خلیلزاد وایي امریکا او طالبان د دوحې هوکړه لیک عملي کړی. د افغانستان لپاره د امریکا مخکني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ادعا کړې چې د امریکا په بې پیلوټه برید کې د القاعدې مشر ایمن الظواهري وژل شوی او سرپرست حکومت هم پرې خبر دی، خو د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې دوی تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګوندې د امریکا په برید کې د الظواهري وژل شوی وي. نوموړي تلو نیوز سره په مرکه کې له امریکا او اسلامي امارت غوښتنه وکړه چې د دوحې هوکړه لیک عملي کړي. خلیلزاد په دې اند دی چې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو یوازینۍ لار د دوحې هوکړه لیک بشپړ عملي کول دي. نوموړی زیاتوي سرپرست حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره ځینې مسایلو له هغې ډلې د نجونو ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته بیا کتنه وکړي. خلیلزاد د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره باید په خپلو وروستیو پریکړو په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو پر نه پرانیستلو بیا کتنه وکړي. د امریکا پوځ د پاکستان سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل چې د پوځ د مرکزي قومندانۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون دا مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي دي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیارډونو ډالرو زیان اوښتی. هند خپله لومړنۍ په هیواد کې جوړه شوې الوتکه وړونکې بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه. د INS ویکرانټ په نامه دغه الوتکه لیږدونکې بیړۍ د نړۍ د سترو سمندري کښتیو څخه ده چې د 262 متره اوږده ده او د 12 کالو ساختماني کارونو او ازموینو وروسته په رسمي توګه خدمت ته دانګي. په ویکرانټ بیړۍ کې به شاوخوا 1600 سمندري ځواکونه فعالیت کوي او د هند د یوازینۍ بلې الوتکې لیږدونکې بیړۍ بیا ډیزاین شوې جنګي الوتکې به پکې د خدمت لپاره وګمارل شي. ټام سویسټ وایي د هرات د ګذرګاه جومات د چاودنې عاملین باید محاکمه شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې
د هرات ولایت پر گذرګاه جومات برید یو ترهګریز اقدام دی او عاملین یې باید محاکمه شي. ټام سویسټ په ټویټر کې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره ویلي دي چې موږ دغه بېمانه ترهګریز اقدام غندو او غواړو چې عاملین یې عدالت ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د گذرګاه جومات خطیب مجیب الرحمن انصاري او 45 تنه نور جمعه د وږي پر 11 له هرات گذرګاه جومات بهر په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. مجیب الرحمن انصاري په هرات کې یو جنجال پاروونکی مذهبي څېره ګڼل کېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د اسیا جام سیالیو په دویم پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ کیږي. لوبه د افغانستان پر وخت د مازدیګر په 30 دقیقو د شارجې په لوبغالي کې پیل کیږي. دا په روانو سیالیو کې دویم ځل دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان د دې جام په لومړنۍ لوبه کې وکړای شو په خورا اسانۍ سره د سریلانکا څخه لوبه وګټي. افغانستان په دویم پړاو کې دویمه لوبه د پاکستان د لوبډلې سره لري چې د همدې میاشتې په 9 د چهارشنبې په ورځ کیږي او دریمه لوبه یې د هند د لوبډلې سره پنجشنبه د سپتمبر په 9 ده. بایډن اوکراین سره د 11.1 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر جو بایډن له کانګریس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 11.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارډ ډالر نه دي شامل چې امریکا یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 100 کې 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نوو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. ګوتریش افغانستان کې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل د ښځو له حقونو سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتوني ګوتریش یو ټویټ کې ویلي چې افغان نجونې له ښوونځیو سره تړاو لري. ګوتریش شنبه د وږي پر 12 یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښوونځیو له تړلې پاتې کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه کار افغانستان ته زیان رسوي. هغه زیاته کړې افغانستان کې نجونې اوس هم له درس څخه منع کېږي او دا د نه توجیه وړ سرغړونه ده چې ټول هیواد ته زیان رسوي. د ویلو ده چې له 6 ټولګي د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال تېرېږي. له ټولو فشارونو سره طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو غوښتنې ته پاملرنه نه ده کړې. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا بلې ټولګې ښې چارې د خدای په امان.